د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي روان کال کې د 200 پروژو کار پیل کړی و چې تر دې دمه ډیری پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د یادې ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولي ګل جواد له حریت راډیو سره خبرو کې وویل چې روان کال کې 200 لویې او وړې پروژې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې پلي کړي دي چې ډیری بشپړې او د ځینو د کار چارې لا هم جریان لري. زموږ دغه د تیر کال پلان د 220 پروژو چې په کابل ښار کې به تطبیقیږي چې ډیری پروژې اوس تر کار لاندې دي او ان شاء الله چې دغه پروژې سرته ورسیږي په دې نور به هم کار شروع کیږي او سرته ورسیږي. همدغه راز ښاغلی جواد زیاتوي چې د کابل ښار د ښکلا په پاري د 24 لارو په ګډون د نورو تفریحي ځایونو د ښکلا چارې هم ترسره کړي دي او راتلونکي کال لپاره دا لړۍ لا دوام لري. 4 لارو کې موږ ښکلاوې رامنځته کړي دي. نو څو ورځې مخکې د وزیر اکبر خان مهمه 4 لارې چې د کابل کې د سړې هوا له وجې نه زموږ کارونه معطل وو هغه مو افتتاح کړله. کار پرې روان ده. عملا همداسې 500 فامیلي 4 لارې به انشاءالله خلاصه سي. دغه کارونه هم د ژمي لپاره معطل وو د سړې هوا د وجې نه. د ملک اصغر 4 لارې کارونه هم د سړې هوا له وجې نه معطل وو. د وزارت معارف مخې ته چې کوم ښکلا باندې کار روان دی هغه هم معطل وو. ان شاء الله د موږ دا برنامه بیرته شروع سوله او تر راتلونکي کاله پورې که ژوند و مطمئن یم چې د کابل هیڅ برخه به بې ښکلا پاتې نه سي. بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ د خدمتونو او کارونو ستاینه کوي او د ښاري خدمتونو د زیاتېدو غوښتونکي دي. د ښاري ډېره خیرنه او پلاسټیکونه پراته وو، ډېرانونه پراته وو، ګند به ډېر پروت وو. اوس فلحال د خدای مرسته امارات په مرسته به دغه جومات جوړ شوی دی او خدمات ته ګلکاري شوې ده. دا بوی نارشه ورک شوي دغه ډېر ښه پیاله دغلته به شاوخوا ډېر ګند وو. اوس که د امارات په دغه ښاروالۍ راځي دغه ځایونه پاکوي دا کارونه ډېر ښه کارونه دي. کوچه را جور کرده همین چیزا را مسجد جور کرده همین کدام جاها که مردم چی میکرد اونمون را کلی سقاطفین وسو کرده. حالا از پیش شهروالی ما بسیار خوش هستیم که کارها را پیش برده و بسیار لکن بسیار همین چیزای کمترین خودم اجرات کنه که نمیرم صحیح کنه. د شهروالی د کارونه موږ الحمدلله ډېر راضي یو. لکه څنګه چې مخکې په نورو چارایو کې او جوماتونه یې جوړ کړل، چارایې یې جوړه کړې، سړکونه یې جوړ کړل، همدغسې د کمپنۍ د شوق جومات یې جوړ کړل. هیره دې نه وي چې اسلامي امارت حاکمیت سره د کابل ښار بڼه د ښاروالۍ په هڅو ډېره ښکلې شوې او د چارواکو په خبره چې د پلازمینې لا سمسورتیا او ښکلا لپاره نوي کال کې ډېری پروژې پلان شوي دي. مجیدي حریت راډیو، کابل.